وی خپلې سوګندې دې په ځای کړې په سینه تېرې دې مرمۍ کړې بابا دې وته یې په ځای کړې او دا خو خوشحاله اوس خدای کړې او زه داسې ښه یم چې خپل ځان نه بدلوم او زما د زړه جوړه دنیا یې ته په تیارو کې یو رڼا یې ګله چې ما ته په خندا یې زما خو ژوند زما خو ساه بغیر له تا به ژوند زه څنګه تېروم او شیخ ته دغه شعرونه ډالۍ چې اوس امن نشته ثوابای کې هر خوا جنګونه ثوابای کې او ډیر شو قتلونه ثوابای کې او نشته خوندونه ثوابای کې کډه به واخلو چېرته بل پله بزونه او یو هلک ته بل هلک ورته تاویږي میدان جوړ دی په چورلک ورته تاویږي یو حجره کې څه بلا خلک راټول دي تماشه د ښځونک ورته تاویږي په حاشیو تر دې حده د راغلي چې ځای یې نه وي په سړک ورته تاویږي شیخه وایي پنځوسی چې ورته لاسو کې څوک نیسي خوالی راشي په جلک ورته تاویږي د بېوسۍ جړاګانو به څه وایم هم غریب او هم ملک ورته تاویږي او سرابه په پیسو کې بلا زور دی یو بېوسه په تندک ورته تاویږي ډېر واوا مکو هلکه زه درته یو دغه وامه که نه بس چې بیا به تاسو بیا به شیخ ووایي ښه زه درته یو نوی هغه به درکړي دلالته دې وړوکي ته دغه شعرونه ډالۍ چې وي زه لیونی په لیونو مین یم خوشې سارا کې په اوبو مین یم زما کتاب کې مینه یو شانتې ده زه هم په خپلو هم پردو مین یم زما سرابه ما ته ټول دي ښکلي ځکه په لویو او وړو مین یم ښه دغه واورئ شیخه چې ستا هغه ټول احساسات دي او خیالات دي خو موږ راغبند کړي دي چې وي چپ شئ ته وایي زه یک تنها په سټیج ولاړ او کرسۍ ټولې خالي زه ځان ته غوږ یم خپل ځان اورم خپل کیفیت هم راته داسې لګي لکه په دشتو کې یوازې انسان چې څوک ترې روک وي او ګرځېږي پسې چې څه امید یې د درک ولګي ځان رسوي تر هغه دره پورې په خاموشۍ کې اذیت پروت وي او چې خبرې کړي مټاکې کوي له داسې دوره راتېر شوي وي چې انسانان انسانان نه وي مسلمانان مسلمانان نه وي خپل ازمیښتونه تر خپل وسه کوي چې را پیدا شي بلا هڅه کوي خو په آخر کې یو انسان ومومي چې وفات شوی وي له ډېره غمه د زړه په کور کې یې درزا نه وي یو مړ وجود وي پکې ساه نه وي ما د خپل ځان کیفیت داسې کړي چې خپله زه خپل ځان ته واوا وکړمه سرا به بیا پسې جړا وکړم